Hello guys, welcome to my YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر عبدالباس خروټی تاسو ته د نوې او جالبې ویډیو سره راغلی یم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګه کولی شو چې په موبایل کې یو تصویر په PNG فارمټ کې ثبت کړو. نو دې لپاره زه لومړی ګالري ته راځم. په ګالري کې یو نمونه تاسو ته درښیم. دلته ما له کاین ماسټر څخه یو سکرین شاټ اخیستی، په دې باندې کلیک کوم. وروسته له دې څخه په دا پاس درې نقطو باندې کلیک کوم. دلته په ډیټیل باندې کلیک کوم. نو دا سکرین شاټ موږ سره په JPG فارمټ کې ثبت شوی. نو څنګه کولی شو چې دغه JPG فارمټ PNG فارمټ ته تبدیل کړو. نو د دې لپاره لومړی سیټینګ ته راځو. په سیټینګ باندې کلیک کوو. له سیټینګ څخه وروسته ښکته راځو. دلته په اډوانس فیچر باندې کلیک کوو. له اډوانس فیچر څخه وروسته په سکرین شاټ باندې کلیک کوو. له دې څخه وروسته په سکرین شاټ فارمټ باندې کلیک کوو او دلته JPG PNG ته اړوو. نو اوس به هر تصویر موږ سره په PNG فارمټ کې ثبت کیږي. نو زه راځم، له دې ځای څخه یو سکرین شاټ اخلم. له سکرین شاټ څخه وروسته دا کراپ کوم. دلته سیو باندې کلیک کوم. نو دا له موږ سره په ګالري کې ثبت شو. نو زه ورځم ګالري ته ځم. په ګالري کې همدغه سکرین شاټ پیدا کوم. سکرین شاټ باندې کلیک کوم. دلته په دا پاس درې نقطو باندې کلیک کوم. په ډیټیل باندې کلیک کوم. نو دا هغه موږ سره په PNG فارمټ کې ثبت شو. نو د نه بعد به هر تصویر یا له کوم ځای څخه چې موږ سکرین شاټ اخلو هغه به موږ سره په PNG فارمټ کې ثبت کیږي. نو که چیرې مې ویډیو خوښه شوي وي، ویډیو لایک، کمنټ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.